لږ لږه خواري خوراکي واچول، څه په سړکونو پرېواته، څه په دې ډنډو کې پرېواته، د دې په دې اوبو کې ډوبه ومې، ډېره مشکله د دې په دې اوبو الله به کې در ډوبه باندې وم چې انشاء ما الله اسانه کړي. مونږ راغلو، مونږ د خپلې چې ماروي د اړخ نه راغلو، مونږ خپله هر څه وکړه، تاسو سره مو خبرې اترې وکړلې او مونږ به هر څه مونږ ته ملاویږي مونږ به حق حقدار ته ورکوو او په خپلو لاسونو به راځو، مونږ به هغه شی تاسو ته تقسیموو او مونږ د بل په لاس به هم نه راولو، خو چې مونږ سره خلک مرسته وکړي، مونږ سره لاس یو کړي او باقي چې دی الله تعالی د مونږ سره چې چا به سره وړه نو هغه خلکو منډې کړې، نو که د روجو ډبې به او که څه به و نو هغه به، خو چې چا واغېستل هغو به واغېسته نو پایلې دا په یو ډبي زړه مه خفه کوه، مونږ به بیا هم راځو انشاءالله. الله دې ستاسو مرسته وکړي او د خیر سره زړه به غټ ساتي. صحیح ده؟ الله دې مل شه، خدای په امان، الله دې مل شه، الله په امان. بس دا الله سره موږ ته نور هم نشته. الله ته هم ډېر ګډوډ دی، هېڅ څه د رقم نه لګي. بس تاسو که را سره څه امداد وکړو، څه هم دغه هم را سره وکړو، بس زموږ به خدای پاک سره روان کړي. مرسته در سره څوک نه کوي؟ نه جي موږ سره څوک هم مرسته نه کوي. وخت بس تېرېږي، بس ټایم دی روان دی، بس کله وي او کله نه وي، کله سخته او کله نرمه او کله چا راکړه او کله چا راکړه. بس الله دې در باندې ورحمېږي. مونږ کار هم همدا دی، یعنې زمونږ وظیفه هم همدا ده. مونږ راغلي هم همدې دپاره یو چې مونږ د دې کلي غږ جوړ شو، اواز جوړ شو. ستاسو اواز به مونږ پورته کوو او زه بیا هم د خپل کتونکو نه دغه یو درخواست کومه چې تاسو د داسې مېرمنو په شانتې اواز اورئ، یعنې انسانیت په کار د ژوندی وساتو. مونږ به خپل کوشش کوو چې مونږ خپل ارګنایزیشن زمونږ چې ماربي دا کوشش کوي، مونږ راغلي هم د هماغې ځای نه یو، د خپل د هیومینیټیرین میډیکل ریلیف باډي زمونږ همدا خواهش دی چې مونږ ستاسو اواز پورته کړو، ستاسو اواز اوچت کړو، تر څو تاسو سره خلک مرسته وکړي. مونږ به د خپل وس هم مرسته تاسو سره ضرور کوو. نو تاسو ډاډه اوسئ، مونږ ټول تاسو سره یو، ژوندی اوسئ، ژوندی اوسئ. جی بس ډېره زیاته سخته ده چې یو غریبي شي، یو بېروزګاري شي، یو پکې سیلاب شي، بیماری شي، نو ډېره ګرانه ده. وخت څنګه تېری؟ ماشومان دې دې ما وکتل ډېره به سخته ماشومان مې دي او دا خاوند مې بیمار هم دی، چینچي وه په هغې باندې مې مزدوري کوله، هغه هم بس چې اوبه ووهله دغسې اوس ناست یو. بس چې دغه ویل غواړو چې په پردي کور کې خاوند مې بیمار دی، زموږ لږ ځای دی، که چا را سره مدد وکړو، دا خپل کور هم جوړ شو، د کرۍ غم به مې ني، خو وي خورم به او کني نه به خورم، خو چې خپل ځای ماته جوړ شي په دې پردو کورونو کې ډېره ګرانه ده، که کرۍ وي او کني وي شا به کرۍ راکړې، شا به کرۍ راکړې. چې زما خاوند بیمار دی، که وي او کني په قرضدار باندې مونږ راوړو، 3,000 3,500 کرۍ مونږ ورکوو جي، چې زما دا کور جوړ شي نو زما سره به دا ډېر غټ مدد وي جي. خاوند هم بېروزګاره دی، خپل هم په کور یې، بچي دې هم دي، څوک مرسته هم در سره نه کوي، کور دې هم وران شو. چا نه ده کړې جي، هېڅ مرسته را سره چا نه ده کړې. بس چې دې کور ته ګورم زړه مې ډېر خفه کېږي جي. مه ژاړه، مه ژاړه، الله به خیر کړي. ژاړه مه. د اوبو نظام هم خراب دی، اوبه هم ګنده دي. اوبه هم ګنده دي جي، دې ځای مخکې نه اوبه خرابې وي، اوس دې سیلاب سره ډېرې خرابې دي. د اوبو څښلو هم څه نشته نه جي، هغلته د هغه وچو کورونو نه راوړو، دا واړه بچي مې په بوتلو کې او په کولرو کې راوړي، کم ښکته کورونه وچ دي، د هغې اوبه صحیح دي، هغه سر نه زما بچي په کولرو کې او په بوتلو کې اوبه راوړي. او د خاوند د چینچي هم خرابه شوې ده. خاوند مې چینچي دي او سیلاب کې خرابه شوې ده، اوبه والې د اومو مینځله خو سټاټېږي نه، نو دا به مو سمول غواړي چې څه پیسې نشته چې سمې کړو، نو بس لږه ډېره مزدوري به پرې کوي، زمونږ کار به پرې خدای روانوي. خاوند دې څه خرڅول؟ جي مالګې یې خرڅوله په چینچۍ کې، مالګه به هم ټوله خرابه شوې. او جي مالګې دوکان هر څه هغه خراب شوي دي. کتونکو تاسو واورېدل، دا یوه زه به وایم ډېره بېکسه بېوزله یوه مور دلته ناسته ده، یو مېرمن دلته ناسته ده، ژړا یې تاسو واورېدله. زه به نور هېڅ هم ونه وایم، تاسو په خپله واورېدل چې د دوی په زړه څه ول. زړه مې خفه شي ځکه چې نو انسان بیا وایم چې دومره په ډېرو خلکو کې هغه ته ناشي. مرسته کوو، مرسته کوو، مرسته کوو، دوی مرسته نشته. نو بیا به هم هماغه خبره وکړمه چې ترورې مونږ د چماروي سایډ نه راغلي یو، طرف نه راغلي یو، مونږ به دا کوشش کوو چې ستاسو دغه اواز خلکو ته ورسوو. ستاسو به ډېره مهرباني او ډېرې دواګانې به درته کوو، که مونږ سره چا مرسته وکړو، زمونږ دا خپل کور جوړ شو، نو بس ډېره مهرباني به ستاسو مونږ سره.
زه تاسو نه دغه هیله کوم دغه خواهش کوم د مونږ برخې خو به مونږ څه کولی شو مونږ به هغه کوو قدرمندو لیدونکو تاسو نه مې هم دغه هیله ده راځئ چې یو لاس شو د دغې بېوزلو خلکو مرسته وکړو ډېره زیاته مننه الله دې تاسو باندې خپل رحم وکړي مونږ تاسو ټول تاسو سره یو په دې سخت وخت کې به تاسو بالکل ډاډه ګرځئ ځکه چې زمونږ اوس هم هغسې ځوانان هغسې غیرتي خلک اوس هم شته چې څوک ستاسو غږ واوري الله دې کې چې زړه کې څه د رحم اوبه راشي الله دې کې چې زړه کې څه رحم راشي او ستاسو دغه مرسته وکړي او زړه به کلک ساتې انسان باندې هر حالت راځي الله دې در باندې خپل اسانه کړي مهرباني صحیح ده دغه څه دی چې په زړه لکه د ماشومانو په زړه باندې ډېرې خبرې ډېر ارمانونه یي بل ماشوم ګوري د هغې په زړه کې به هم ډېر څه راځي دا د ماشومانو فطرت د موږ ټولو ماشومتوب تېر کړی دی څه احساسات دي بېکوري څومره سخته ده غریبي څومره سخته ده بیا چې خپل کور دا حال ګورې په زړه دې چې هر څه دي ما سره یې ووایه ما سره شریک که سیلاب راغلی دی سیلاب نه پس څومره تکلیفونه دي درته سیلاب راغلی زموږ چینچین دغه شوه خرابه شوه او پلار به مې مالګه خرڅوله نو مالګه هم ترې نه اوبو یوړه ماشومه دا راته ووایه چې سیلاب راغلی سیلاب نه پس دغه دی مونږ تاسو خواته راغللو حالت مو وکتو زړه م ډېر خفه شو ماشومانو په زړه کې ډېر ارمانونه یې ډېر خبرې ستا په زړه کې څه ارمان دی او دې حالت ته چې ګورې په زړه دې څه تېري سیلاب راغلی زما د پلار چینچي هم خرابه شوې کاروبار یې ولاړ دی او غونډې اوبو ته نه مالګه م غونډولې ده او چینچي هم راله ماته کړې او که زمونږ لږ پلار ټکر چا جوړ کړو ډېره شکریا به ده د پلار د دغې چینچي او دغه مالګه ستاسو د کور ټول خرچې هر څه برابروله او دا نشته وږي تږي ګرځئ ویل کېږي چې 2-3 ورځې مخکې روژې راوړې وې او ختمې شوې 2 ورځو نه تاسو روټۍ نه خوړلی جی څومره د خفګان او د افسوس ځای دی که نه چې ماشوم ما ته وایي چې 2 ورځې کېږي چې ما روټۍ نه ده خوړلی او اوبه هم په دې حال نو قدرمندو لیدونکو د خفګان ځای دی د افسوس ځای دی چې په شته مونږ کې خلکو کې ماشومان وږي ګرځي ماشومان تږي ګرځي انسانیت څه شو زه د دې ګلالي ماشومانو ته ګورم والله زړه مې پې باندې خفه شي زه وایم چې بیا خو انسانیت مړ شو مونږ ځان ته مسلمانان وایو مونږ ځان ته ډېر غټ خلک وایو مونږ ته یو کرسۍ په لاس راشي مونږ په هغې کرسۍ کښېنو مونږ وایو چې مونږ به دا وکړو مونږ به هغه وکړو مونږ به دا وکړو خو بیا هېڅ هم نشته په کار ده چې مونږ ته یو ذمهواري ترلاسه شي هغې نه ښه ګټه واخلو او هغه ذمهواري زمونږ د مظلوم د ولس خدمت دی څنګه چې مونږ یو ارګنایزیشن شروع کړی دی او کوشش کوو چې مونږ د خلکو آواز جوړ شو او د خپل وس په مطابق مونږ د خلکو مرسته وکړو د دوی غږ خلکو ته ورسو او ستاسو د مرستې اپیل هم دی چې تاسو مونږ سره په کار ده په دې سخت وخت کې مونږ سره یو ځای شئ تر څو مونږ د دغې بېوزلو خلکو مرسته وکړو د دې کلي ته د راتلو مقصد د دې خلکو سره خبرو مقصد هم دا دی چې خلک په هوا خبرې کوي خلک صرف دا وایي چې یاله مرسته وکړئ یاله مرسته وکړئ خو زه غواړم چې زه صرف دا هم ووایم چې مونږ دلته موجود یو دا خلک مونږ ګوري مونږ یو دلته په خپلو سترګو مې هر څه وکتل هغې نه پس مې راځي چې مرسته وکړو نو حق باید حقدار ته ورسو او الله دې په تاسو ټولو باندې اسانه کړي مونږ ټول تاسو سره یو بالکل خفګان مه کوئ پوه شوې په خبر مې کور تاسو وښایئ چې دا کور څنګه کور دی کور کې دیوالونه یي کور کې چت یي کور کې د ناستې پاستې ځای تاسو دلته وګورئ دا خښتې چې تاسو ګورئ دا د کور دیوالونه دي دا د کمرو دیوالونه دي او تاسو ورته دا چت وښایئ چېرته دې ځان ته د څه شي نه چت جوړ کړی دی یو ترپال یې لګولی دی دی د دې چت دی کورونه یې پرېښي دي د دې کور چې کومه زه به اوسېدونکې دا ما سره اوس مهال ولاړه ده هغې سره به زه خبرې اترې وکړم السلام علیکم دا ستاسو کور دی دا زمون کور دی جیا زمون دونه وس نشته چې اوس ځان له دوباره جوړ کړو برا باندې رالی هر څه رالی خاورې ریکه اوس پردي کور ته تلې وه هغوی راځي وایي کور راته خالي کوې وایي وځې دا کور پرېښودل بیا د سترګو مخ ته کور ورانېدل څومره درد لري خو زه چې دلته راشم زما سم په زړه سچیلو شي د خفګانه څوک هم زمونږ یو د الله سره ده نوره مې ساسره مرسته هم څوک نه کوي نشته زما پرونه خویندو باندې اوبه راغلې وې
اینا مرسه اوبه وړي نو ما سره به سلاس امداد وکړي نن سبا لیرونه را چارې خواته پته را بالکل همداسې ده. څونه ماشومان هم دي؟ 6 ماش. څنګه یې ساتئ؟ چېرته یې ساتئ؟ کور خو ړنګ شو. نو بس دا ژوند څنګه کور تېروي؟ خالي و هغې ته وراوړېدلي و هغې شپه ورځ راځي کور راته خالي کې یوه کوټۍ راته تاله کړې ده په دوو کې مرسه ګن ګودام غورځولي ري څه رانه اوبه یوړه سال ته خورېرې شو. چې کله سیلاب راغی تا په خپلو سترګو څه ولیدل؟ موږ په خپلو سترګو دا ولیده چې هر څه یې رانه وړه موږ ورته په غټو غټو کاته سب هم کړي او مرسته هم څوک نه کوي؟ هېڅوک هم نه کوي څوک هم د چا نشته چې په چا راله په هغوی لیدونکي راله. تاسو ګوري تاسو په زړه چې هر څه دي هره خبر ده تاسو هغې ته ویلی شئ. نو بس جی موږ سره د اوس لاس امداد وشي چې دا کور راله جوړ کړی شي. بس د هرې دوا به ورته کوو چې چا را سره ښه وکړه چا را سره نیکي وکړه ګنې هېڅ اثر هم نشته. بس واپس په دې ځای له راځو. الله دې ستاسو مرسته وکړي، الله دې ستاسو مدد وکړي، ځکه چې ګرانو قدرمندو لیدونکو دا ډېره زیاته ډېره مشکله ده، بېکوري ډېره مشکله ده. بیا چې په ورځو ورځو ته وږی اوسې بیا چې د دومره بچي به تاسو نه ډوډۍ غواړي، کپړې به غواړي، ځای به غواړي، خو چې کله هغې دا وغواړي نو انسان بیا چوپ شي، جواب ورسره نه چې کور خو مې وران شو زه چېرته لاړه شم. او بیا چې په شته خلکو کې ته بې تنها شي، ته یوازې شي. په کار ده که قدرمندو لیدونکو تاسو ګورئ دا کور بیا هم تاسو ښایئ دا کمرې دي، دا دیوالونه دي، دا چت دی چې ګیټ هر څه تباه و برباد دي. نو په کار ده چې موږ د دې خور اواز واورو او د خپلې برخې مرسته دې سره وکړو. خورې مونږ د چماربي د اړخ نه راغلي یو، د چماربي ویلفیر ارګنایزیشن دی زمونږ، هغې د اړخ نه راغلي یو. مونږ کوشش کوو چې ستاسو غږ پورته کړو، ستاسو اواز جوړ شو مونږ، تاسو مونږ خلکو ته د تاسو دا حالت وښایو، ځکه چې موسم ماته صدر صاحب وویلې چې د دې کلي اواز نه دی پورته شوی، مرسته نه ده شوې. نو مونږ د په همدې نیت راغلي یو. لېږلې وه جي د هغې پته ونه لګېده. اډو چاونه وی چې یا سره لاس امداد کړو یا دله 2 روپۍ درکړو یا دله خامخا سره وړو، هېڅ هم نه. دکه یو ډبې وریجې به یې راوړې، یو ډبې وریجې به یې راکولې. اوس هم نه راځي، اوبه چې یو ورځ راشي 2 ورځې نه راځي. بالکل هېڅ اثر هم نشته، یو د خدای اثر هم نه. موږ به کوشش کوو چې ستاسو غږ پورته کړو او د خپل د وسې چې څومره مرسته ده موږ هغه تاسو سره ترسره کوو. زما د خپل د کتونکو نه هم دغه یو هیله ده، راځئ چې لاس یو کړو او د دې بېوزلو خلکو مرسته وکړو. قدرمندو لیدونکو زه ADC 400 آفس کې موجود یم اوس مهال. دغه د سیلاب په اړه به موږ پوښتنې کوو او بیا خاص کر چې په د سیلاب د وجې چې کومې تباهیانې هغه شوي دي د هغې په اړه به هم موږ پوښتنې کوو. بیا د هغې دپاره د هغوی د مرستې دپاره څه شوي دي او څه به کېږي د هغې په اړه به هم موږ خبرې کوو. راځئ چې موږ د ADC جنرال ثانیه صافۍ سره ملاقات وکړو. موږ د ADC جنرال 410 سره موجود یو ثانیه صافۍ چې هغې په دغې لږ وخت کې ډېره ښه کارکردګي وکړله. د سیلاب ځپلو سره په هر رنګ حالت کې منډه ترډه او بیا چې موږ خاص کر وکتل د 2019 کال هغه یادونه، هغه خطرناک وخت، هغه یره بیا تازه شوله. خو زمونږ دغې ADC جنرال ثانیه صافۍ خپل یو ښه مثبت کردار په دغه سخت وخت کې ټولو دنیا ته وښودو او موږ سره موجوده د هغې سره به خبرې اترې کوو، د هغوی نه به پوښتنه کوو. ټول ناول خو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوشحاله یم چې تاسو سره نن زما خبرې اترې کېږي. موږ وکتل په سوشل میډیا باندې به زیاتره ځایونو کې چې ستاسو د کارکردګۍ ډېرې زیاتې ماشاءالله چرچې ولې خلکو ډېر یو مثبت یو جسچر تاسو ته وښودو. نو خوشحاله یو چې تاسو موږ سره ډیره مهرباني جی. اصل کې خو چې موږ دا کم کار کوو د دې موږ ته تنخوا ملاوي، خو ایکسټرا ایفرټس موږ صرف هغه دعاګانو دپاره کوو چې د چا زړه نه موږ ته وځي چې هغوی څه تکلیف وي، هغه تکلیف ته موږ لرې کړو، نو د هغې دپاره ایکسټرا ایفرټس کوو. ډېره زیاته مننه. اغل صافۍ دا راته ووایي چې سیلاب خو دغه یو ډېر تباهي مچو کړه، لا خطرناک، یعنې ډېر خلک یې بې کوره کړل، سیلاب ځپلي اوس هم په روډونو باندې پراته دي، کورونه خلکو بې کوره شول. ضلعي انتظامیه اوس مهال د سیلاب نه پس د دغه سیلاب ځپلو لپاره څه پلان لري؟ موږ سره چې ټوټل کم کسان دې سره بې کوره شوي دي هغه 1,83,000 دي
هغه 1,83,000 کې زمونږ الحمدلله زمونږ ډیسکټاپ مطابق هغوی ته راشن رسیدلی دی او چې کوم زمونږ نور سروې وکړله چې کوم دا ان جی اوز او دوی راځي نو هغوی هم ورته ډبل راشن رسولی دی. اوس زمونږ چې کوم بل دویم فیز دی چې موږ څه کم کسان راځي ډونیشنز کوي هغوی ته موږ وایو چې چونکې دا زرعي علاقه ده نو دې زرعي علاقه کې د دوی فصلونه تباه شوي دي هغه فصلونه چې کوم دی اوس اکتوبر کې به دوی غنم کري نو موږ دوی له به انشاءالله اوس د بیج بندوبست کوو د غنم د بیج بندوبست او دویم هغه کورونه چې کوم د حکومت په پالیسي کې نه راځي یا هغه کورونه چې بالکل نړېدلي دي او هغوی بالکل بېوسه دي نو د هغوی دپاره موږ چې نور ډونیشنز راغونډو چې د هغوی د کورونو کنسټرکشن کې موږ هغوی سره مدد وکړو. هغه صافي اداره ته وایي چې ویل کېږي چې د صحت ماهرین هم دا وایي چې دغه سیلاب سره دغه خطرناک بارانونو سره ډېرې خطرناکې بیمارۍ هم راغلې د سکن ډیزیز شو یا د جلد بیماري چې موږ ورته وایو د دې دپاره تاسو څه پلان لرئ ضلع انتظامي د دې دپاره څه هلې ځلې کوي ځکه چې دا هم یو ډېرې جدي خبره ده. بالکل جی او یو خدا دی چې علاج نه بهتره دغه دا چې تاسو پریونشن وکړئ لکه کیور نه ښایي هغه نو موږ خو زیاده تر خلکو ته چې کوم میډیکل کیمپس دي هغوی ته هم موږ دا ویلي دي چې تاسو اوبو کې خورۍ استعمالوئ چې کوم روزمره استعمال دپاره ستاسو 4 ګنټې هغه تاسو بالټي کې اوبو کې کېدوئ نو هغې سره ډېر حده پورې د سکن بیماریانې نه کېږي یو خو موږ دا خلکو کې دا شعور پیدا کوو چې تاسو اوبه استعمالوئ روزمره هغې دپاره ځکه چې څکلو دپاره خو منرل واټر زموږ جاري دي خو چې کوم روزمره استعمال دپاره اوبه دي د هغې سره د سکن بیماریانې کېږي نو د هغوی دپاره ورته موږ خورۍ چې کوم د هغو له موږ ورکوو دا زموږ د دې نه علاوه نن هم زموږ 20 کیمپس لګېدلي دي پرون زموږ 17 میډیکل کیمپس لګېدلي وو چې کوم فری میډیکل علاج کوي فری دوايانې ورکوي دا به مسلسل 2 هفتې انشاءالله جاري وي. ډېره زیاته مننه ستاسو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ستاسو قیمتي وخت نه ډېره مننه. زه د HMRB ډیره زیاته مننه او شکریا دا کومه چې دلته کې راله او زمونږ دا اواز چې کوم دی ټولو اعلی افسرانو ته او ټول حکومت ته د دې ډیر زیاته شکریا دا کوم چې زمونږ د اواز اوچت کو او زمونږ د سربراهانو ته د اواز ورسولو د دې ډیره شکریا ده.